باران تیزی کوله. ځای ځای ډنډ سرې اوبه ولاړې وې. اوبو له وینو رنګ اخیستی و. د سوداګرو بار اسونه کچرې اوښان یوې خواته ولاړ وو. میرویس خان د یو ماشوم په خټو لړلی جسد ورپورته کړ. د ماشوم تر زړه غشی وتلی و. نږدې غږ یې واورېد. هېڅوک هم ژوندی نه دی پاتې. میرویس خان ور وکتل. د بوډا له ږیرې مړې اوبه څڅېدلې. یوه ناره راغله. هلئ دا ښځه ژوندۍ ده. څو کسان ورغلل. یو نیم سوځېدلی لرګی یې پورته کړ. زړه ښځه یې له خټو راویسته. یو سړي د اوبو د بتک سر خلاص کړ. د زړې ښځې په خوله کې یو غړپ اوبه ور واچولې. زړې ښځې وټوخل. یو ځوان په بیړه وویل: څوک و؟ چا په دې حال کړی؟ د ښځې سترګې نیم کښې شوې. له وچو شونډو یې څو مات ګوټ ټکي راووتل. د ګر سر یوې خواته وځړېد. بوډا د ښځې اوږو ته ټکان ورکړ. چغه یې کړه: ووایه د چا کار و؟ یو غږ یې واورېد: مړه ده. بوډا د زړې ښځې پر نیم کښو سترګو لاس تېر کړ. ولاړ شو. شاوخوا یې وکتل. په خټو کې د انسانانو غوڅ شوي اندامونه پراته وو. په روغو جسدونو کې غشې او نیزې ولاړې وې. بوډا تیت شو. په خټو لړلی له رنګه سور کوټ یې ورپورته کړ. ورو یې وویل: دا سره کوټونه یوازې د ګرګین عسکر اغوندي. یوه ناره کړه: یوه خولۍ. ټول ورغلل. بوډا په خټو لړلې اوسپنیزه خولۍ ور واخیسته. ویې ویل: اوس پوه شوئ د ګرګین د عسکرو کار دی. میرویس خان سوړ اسویلی ویست. ویې ویل: ټول څو کسان دي؟ یو ځوان ځواب ورکړ: 2 22 نارینه، نور ښځې او ماشومان. یوه ناره راغله: دلته راشئ. ډله ورغله. ټولو خپلو سترګو ته لاسونه ونیول. په ګڼو بوټو کې حلاله شوې لوڅه لغړه ناوې پرته وه. بوډا خپل څادر پرې واچاوه. میرویس خان وویل: 3 قبرونه وکیندئ.